زرغون شال دا آباد دی بپری رنگ پور کم دا وطن بپا مثال زرغون رحمت الله و برکاته. اسمت نورزی ما د شلوندان تلویزیون ته ښه راغلاست. نن راغلی د خوجه صاحب زیارت لکه څنګه چې خبره ده سرسبزه او بهترینه ځای دی چې دلته خلک ډېر راځي و توپې ته او زیارت ته. موږ نن دا سرسبزي تاسو ته په تصویر وطن بپا مثال زرغون نور کم زی ساتم د وجود په پاک وینا تری قربان می د تن غشي راډونه دا من شدا ایمان ځان رب الامر سره د چې پزړه د وطن مینا زما روح پرتا زکیږي او زلیږي زچ وینا نن د یو عام وطن سره لکه څنګه داسې خبره توپرې ته راغلی موږ پوښتنه ورڅخه. سلام علیکم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوبی لالا؟ شکر سلامتی خوبی لالا بخیر. شکر. به خاطر چی اومدی اینجا؟ اینجا از ولسوالی شیندن بیامدیم به خاطر تفریح. خیلی جای سرسبزی هم زیارت هم تفریح هم چشمه آبی خوب داره. خیلی مردم میای لذت میبره. ما به خودی دوستا بیامدیم اینجا خیلی جای سرسبز و واقعا لذت میبریم از اینجا. تنها آمدی یا با خانواده؟ همراه رفیقا اومدیم دوستا اومدیم. اینجا خیلی مردم میگه میای زیارت چیه؟ میگه زیارت خوجه صاحب. این زیارت خوجه صاحب واقعا یک شخص پیر بوده. خیلی شخص عالمی بوده که اینجا دفن شده. مردم خیلی میای از اینجا مریضا شفا یافته دیگه. خیلی جای خوب و سرسبزیه. خیلی مردم هم هست اینجا به خاطر زیارت اومدن. مردم خاطر زیارت هم میایم خاطر تفریح هم میایم. دوستا ما رو دنبال کنیم. ما دیگه دلته راغلی د انډوالانو سره چې دوی سره به خبرې وکړو. سلام علیکم روجان. و علیکم السلام. اسمتون شما کینه؟ از کجا اومدید؟ بسم الله بازار شیندن اومدیم. به خاطر چی اومدید؟ به خاطر تفریح اومدیم اینجا. خوب جایه. خیلی دوستا آمده؟ خدم رفیقا اومدیم. دیگه وقتا هم اینجا بیامدید؟ یک دفعه دیگه هم بیامدم. خوب جای بود. مزه ده گفتم این دفعه برم. خوب ترغلاس نن دلته د یو چشمې څخه راغلو چې دغسې اوبه د خدای په زور سره دغسې تویېږي د خوجه صاحب په زیارت کې یو چې ډېر هموطنان مو دلته د توپرې دپاره راځي چې ښه سرسبزه ځای دی هم زیارت. زرغون شال دا آباد دی بپری رنگ پور کم دا وطن بپا مثال زرغون نور کم زی ساتم د وجود په پاک وینا تری قربان می د تن غشي راډونه دا من شدا ایمان ځان رب الامر سره د چې پزړه د وطن مینا زما روح پرتا زکیږي او زلیږي زچ وینم د وطن شمن منظرونه خدایا مسمه کافو مینا د وطن کې چې پر وایم د مینې